نوبت ورکوم تکړه شاعر اجمل ننګ ته چې راسي او خپل شعر واوروي. ډېره مننه دوستانو، د هر څه نه مخه سلامونه وړاندې کوم ټولو ته. خبرو لپاره وخت نشته. دغه یو شعر دی، په ډېرو ساده الفاظو کې مې لیکلی دی د پښتنو دغه اوسني حالاتو په باره کې. دا به تاسو سره شریکوم چې نظر مې په حالاتو د دنیا شي، هر خوا ګورم سرې غوټۍ وي په خندا شي. رسېدلی هر یو قوم دی نن اسمان ته، دي سوچونه چې تصویر څنګه فضا شي. د دنیا علم یې وکړ ځي مریخ ته، چې که هلته هم د ژوند لارې پیدا شي. بیا چې وګورم خپل د قام احوال ته، زړه زما د ډېره غمه په ژړا شي. خړو دښتو کې نیولي خړ سرونه، خړ بادونه پرې د هرې خوا نه راشي. نور په لاړل علمیت ته یې مخه وکړه، پښتون پرېږده چې طالب یا فضولا شي. خوار پښتون ګوره کوډله یې کور نه شو، دا تیارې شپې به په مونږ کله سبا شي. ځانځاني او د نفاق اور پکې بل دی، نو ژوندون به د دې قوم څنګه هوسا شي. اتفاق په نوم کوم ټکی ورکې نشته، چې دا ټکي ورته یاد کړي وارخطا شي. دا نفاق لویه بلا ده پښتنو کې، چې به کله مونږ نه ورکه دا بلا شي. نه پوهېږم چا خیرا دې ورته کړي، خدای به کله که یو بل سره پخلا شي. هر یو من دی تېرېدنه پکې نشته، جوړېدل یې په همدې باندې خطا شي. شي ملهم به د پردو په پرهرونو، وبه یې نه ګوري چې خپل درد له دوا شي. خپل حقونه کړي قربان د بل د سره، په جرګو کې ورته ټول ښه په سلا شي. نو د حل لاره به څه وي فکرمند یم، څوک په داسې بد مرض چې مبتلا شي. په سل رنګه فریبونو رقیب غواړي، چې یو یو مو د خپل قام ځینې جدا شي. د دښمن لښکر یې ماتې کړي په توره، ډېر ځوانان مو د وطن په سر فدا شي. خو بیا تخت باندې چې کېني هر څه هېر کړي، چې خدمت کړي بل ته مخ او ځان ته شا شي. نو ګیله به د بل چا نه څنګه وکړم، پښتنو نه چې پښتو سره جفا شي. په خپل ژبه او قام باندې شرمېږي، دا به څنګه بیا بچی د احمدشاه شي. پښتانه چې نن لیکل په پښتو نه کړي، نو به څنګه د پښتو سره اشنا شي. چې زده کړې مورنۍ ژبه کې وکړي، هغه خپل د قام او ژبې مسیحا شي. چې پښتو یې کړله هېره پښتون نه دی، که په سل ژبو ګویا لکه طوطا شي. ښځې کېنوي په کور کې علم نشته، ډاکټر صاحب یاد کړې دا خبرې دا واقع دی. وایي کور یې ښه په وړنی د حیا شي. نو به څنګه مخکې لاړ شو زما وروره، چې ملیم نفوس په کور کې پټ پناه شي. علم فرض په اسلام کې دی په ټولو، هم په ښځه هم په نر یو شان روا شي. پاڅې وځئ را میدان ته خویندو وروڼو، علم وکړئ چې مو سترګې لږ رڼا شي. پاڅه پاڅه د غفلت خوبونه بس دی، خدای به هېڅ د خوبو نه لاسته راشي. پښتو وایه، پښتو لوله، پښتو لیکه، چې پښتو له مو ملي هویت پیدا شي. پښتو وایه، پښتو لوله، پښتو لیکه، چې پښتو له مو ملي هویت پیدا شي. پښتو مینه، پښتو ننګ، پښتو غیرت دی، پښتو دین، پښتو جنت دی په عقبا شي. که یې نن خدمت ونه کړئ افغانانو، نو ضرور به پښتو ورکه د دنیا شي. او زه اجمل به د مولانا ورته سوال کړم، په پښتنو که څه تاثیر د دې وینا شي. له قدرمن اجمل ننګ صاحب څخه ډېر زیاته مننه.